الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او یوسل ختم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کی د غزوه احد واقعا ذکر شولا چې غزوه احد وشو په اوله مرحله کې مسلمانانو ته فتح ملاو شو او دویش کافران دای مرداران کړل، کافران تتر بتر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په جبل رومات باندې کم 50 کسان کې نولیو، د هغه امیر عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنه. بس بهر حال په هغه کې اختلاف رااله، نو د امیر سره 11 کسان او د امیر نه علاوه 10 کسان دا پاتې شو او نور راکو شو. نو خالد بن ولید لا په دغه وخت کې مسلمان شوی نو، ځان سره 250 کسان واغستل او په دغه ډیره کې باندې رااله. هغه 11 کسان دای هم شهیدان کړل او په مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله چې دا وکړه. مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی مشابه هو، په هغه باندې گزار یعنی وکو. نو مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا شهید شو. نو پدې کې د کافر چې ورغولا وای نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید کو، شیطان هم چې چې ورغولا وای نبی علیه الصلاۃ والسلام دا شهید شو. نو پدې کې مسلمانانو حوصله چې دا لګي احکات شوي، وای نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید شو. دا ډېر زیات غټ غم، لکه سړی والدین ژوندي خو چې والدین کله وپاچی کو، ډېر د حوصله والا سړی خو حوصله اخوا دی خاشبه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د دنیا نه لا دا ډېر زیات غټ غم. نو د ورستنو آیاتونو کې دا هیڅ پس منزل ذکر کوي، وما محمد الا رسول. محمد دا خو یو رسول دی، مخکم د پیغمبران تیر شي، نو دا وفات شي نو آیا تاسو به پس کېږي د خپل دین؟ نو دا پس منظر ذکر کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، نو دا زجر دی اصل کې په دې آیت کې مؤمنانو ته. آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چې داخل بشي جنت؟ مراد دخول اولی دی، ان چې اول ځل بس په اوله وهله کې جنت ته داخل شي. ولما يعلم الله الذين او لا تر اوسه پوری الله نه دی جدا کړی. دلته علم په معنا د اظهار او د تمیز سره دی، ځکه الله ته معلوم دی چې د نور خلقو ته وخی او د دې منافقین نه جدا کی. ولما يعلم الله الذين لا تر اوسه پوری نه دی جدا کړی الله تعالی هغه کسان جاهدوا چې دوی جهاد کړی منکم استاسنا ويعلم الصابرين، او دا چې الله جدا کی هغه صبر کوونکو لرا، هغه ثابت قدم لرا، یعنی صابرین فی الشدائد، بسختو کې صبر کوي، ثابت قدم اوسېږي. او ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. کله چې غزوه بدر وشو نو چې کوم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پکې نو شریک شوي، هغه دا تمنا کوله کاش یو بل جنگ راشي، موږ هم چې د وجنګي د کافرانو سره شهیدان بشو. نه الله تعالی وی ولقد کنتم تمنون الموت، پتا کې سره تاسو ارزو کوله، تمنا هم کوله د مرګ. مرګ نه مراد شهادت دی. من قبل ان تلقوه،
مخکې د دینه چې تاسو ملاو شي وي د دې مرګ سره، یعنی د مرګ د ملاوېدل نه مخکې تاسو دا تمنا کوله. نو غزوه احد د خامخا حالات رال، شهادتونه بګرال، نو فقد رأيتموه پتا کسر تاسو ولید د مرګ لره وانتم تنظرون، په داسې حال کې چې تاسو ورته قتل. نو ما محمد الا رسول، نو چې دا معمولی د غراله او د نبی عليه الصلاه والسلام د شهادت اعلان وشو، نو صحابه ډیر زیات خپه شو. هغه کافر چې کوم ورغولا، شیطان هم چې ورغولا چې نبی عليه الصلاه والسلام دا شهید شو. بهر حال د نبی عليه الصلاه والسلام په خبر اعلان وکړو، هلم الیا زما خواته راشي. نو چې کله نبی علیہ السلام دا اعلان وکړ، صحابه بیرته راجم شو، په کافرانو باندې حمله وکړه. کافران چې د اخوا دی خو تتر بتر شو او مسلمانان ته دوباره فتحه دا میلاو شو. نو ما محمد الا رسول، او نه د محمد مگر یو رسول دی. قد خلت من قبله الرسل، په تحقیق سره تیر شي مخکې د پیغمبره. اف اماتا، آیا پس کو دې مړ شي، اف اماتا تبعا او قتلا او یا شهید کړل شي، نو انقلبتم، اصل کې دې انقلبتم حمزه د استفهام دا مقدر ده. نو آیا تاسو به پس کېږئ على اعقابكم پخپل پوند باندې، یعنی عن الاسلام او یا عن الجهاد، د اسلام او د جهاد نه به تخطي زیبا. ومن ينقلب على عقبيه، او هغه څوک چې واپس شو پخپل دوانو پوند باندې، یعنی د اسلام نه واغفتو یا د جهاد نه لاړ، نو فلن يضر الله شيئا، پس هرگز الله ته د هیڅ ضرر نشي رسولی. وسيجزي الله الشاکرین، او زرد چې الله به ورکړي بدلا شکر گزارو ته. مراد استقامت د چې کوم مستقیم استقامت اختیار کړي، الله به دوی ته بدلا ورکړي. ام حسبتم، آیا تاسو ګمان کوئ، آیا تاسو خیال کوئ، ان تدخلوا الجنة، دا چې تاسو به داخل شئ جنت ته. ولما يعلم الله الذين، او لا تروس پوری ندی جدا کړي الله تعالی هغه کسانو لرا جاهدوا چې دوی جهاد کړي دي منکم ستاسونا، ويعلم الصابرین، او دا چې جدا کی هغه صبر کوونکو لرا، هغه ثابت قدم لرا په سختو کې. ولقد كنتم تمنون الموت، او په تحقیق سره تاسو ارزو کولا د مرګ، تاسو تمنا کولا د مرګ، یعنی د مرګ د شهادت. من قبل ان تلقوه، مخکې د دینا چې تاسو ورسره ملو شي وي، یعنی د دې د ملاوېدلو نه مخکې. من قبل ان تلقوه، د دې مرګ سره د ملاوېدلو نه مخکې. فقد رأيتموه، پتا کې سره تاسو لیدو د مرګ لرا. وانتم تنظرون، او حال دار چې تاسو ورته کتل. وما محمد، او نه دی محمد الا رسول مگر یو رسول دی. قد خلت پتا کې سره تیر شوي دي من قبله د دنه مخکې الرسل ډیر پیغمبران. اف اماتا، آیا پس کو دې مړ شي، او قتلا یا شهید کړل شي، انقلبتم، انقلبتم، آیا تاسو به واپس کیږئ على اعقابكم پخپلو فند باندې. ومن ينقلب، او اغا څوک چې واپس شو على عقبيه پخپلو دوانو فند باندې، فلن يضر الله شيئا، پس هرگز دې الله تا د هیڅ ضرر نشي رسولی. وسيجزي الله الشاکرین، او زر دې چې الله به بدله ورکړي شکر گزارو ته. ام حسبتم، آیا تاسو ګمان کوئ، ان تدخلوا الجنة، دا چې تاسو به داخل شئ جنت ته. ولما يعلم الله الذين، او لا تر اوسه پورې الله ندی جدا کړي هغه کسانو لرا جاهدوا چې دوی جهاد کړي دي منکم ستاسونا. ويعلم الصابرین، او دا چې جدا کی هغه صبر کوونکو لرا. ولقد كنتم تمنون الموت، او پتا کې سره تاسو به تمنا کولا د مرګ، تاسو به ارزو کولا د مرګ. من قبل ان تلقوه،
د دې مرګ سره د ملاوېدلو نه مخکې فقد رأيتموه پتا کې سره تاسو لیدو د مرګ لره وانتم تنظرون او حال دارې چې تاسو ورته کتل وما محمد او نه دی محمد الا رسول مگر یو رسول دی قد خلت پتا کې سره تیر شوي دي من قبله د دې پیغمبر نه مخکې الرسل ډېر پیغمبران افإن مات آیا پس کو دې مړ شي یعنی تبعا او قتلا او یا شهید کړل شي انقلبتم آیا تاسو به واپس کیږئ على اعقابكم پخپلو فند باندې ومن ينقلب او اغا څوک چې واپس شو على عقبيه پخپلو دوانو فند باندې فلن يضر الله شيئا پس هرگز دے اللہ تا دا اشی ضرر نشی رسولے وسيجزي الله الشاکرین او زردا چی اللہ با بدلور کی شکر گزاروتا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمیع السماء والارض پورا دا عمل کولو توفیق راکی اے اللہ من تخفل رضا خپل تعلق خپل محبت نصیب اے اللہ زمون گناہونا معاف کی من ته د نیک اعمال کولو توفیق راکړي د بد عملونو موږ محفوظ کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامات راکړي جهنم نه چې موږ محفوظ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه